خوست کې د فرمانونو او احکامو د تعقیب او نظارت ریاست رئیس مولوي لطف الرحمن نظامی په خپلو پیلیزو خبرو کې وویل دوی ته د امیر المؤمنین او د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د توشیح شوو او نافذ شویو احکامو او فرامینو د سم تطبیق په موخه د نوي قانون د پلي کېدو مسؤلیت ورسپارل شوی چې په 4 فصلونو او 28 مادو مشتمل دی. د خبره د ملکی او نظامی ادارو مشران او عام خلک باید له دوی سره د حکمونو او فرمانونو په سم تطبیق کې مرسته او همکاري وکړي چې اول یې په ځان او بیا یې په مرکز او ولسوالیو کې په نورو دولتي مامورینو پلی کړي. د نوموړي په خبره د یاد ریاست د ایجاد موخه په دولتي ادارو کې د فساد او نورو خپلسریو مخنیوی او ملت ته د غوره خدماتو وړاندې کول دي. ورپسې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست استازي مولوي برکت الله روحاني د امنیه قماندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي محمد صابر صابري او نورو ویناوالو د یاد سیمینار تر سره کول او کارکوونکو ته د اړوند قوانینو ورښودل اړین وبلل او ټینګار یې درلود چې د حکمونو او فرامینو د تعقیب او نظارت کارکوونکي باید له دولتي چارواکو او عامو خلکو سره د دندې د اجرا پر مهال نیک او نرم چلند تر سره او په اداراتو کې د هر راز بې عدالتیو او نورو ناوړه کړنو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او نظارت لوی ریاست د مدیره هیئت غړي مولوي عبیدالله ثاقب وویل د یاد ریاست له کارکوونکو سره باید د دندې پر مهال لازمه همکاري وشي او پر وخت یې استلامونه ځواب شي. نوموړي ویل کله چې حکمونه او فرامین په سم ډول تطبیق شي نو فساد ختمیږي، دولت او ملت ته خیر رسیږي. دا هم ویل چې ستاسو سره د همکارۍ په پار نوی فرمان راغلی او نظامي کسانو ته لارښوونه شوي هغه څوک چې فرامین نه مني او یا د تطبیق په برخه کې ناغېړي کوي نظامي محکمې ته به ورپېژندل کیږي. د مولوي ثاقب په وینا پخوا به فرمانونه یوازې د کاغذ پر مخ وو او د پلي کېدو په برخه کې هیڅ عملي جنبه نه لرله، خو دا مهال د حکومت د مشرتابه ټول فرمانونه او حکمونه په ټاکلي وخت کې پرته له خنډ او ځنډ عملي کیږي. د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس قاری رحمت الله صوبمن د یاد ریاست له کړنو او فعالیتونو خوښي څرګنده کړه او د ولایتي ادارې په استازیتوب یې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. د صوبمن په خبره کله چې د اسلامي امارت د مشرتابه احکام او فرامین په سم ډول عملي شي نو په اداراتو او ارګانونو کې بهبود، ترقي او ښه والی راځي چې دا د نظام، ملت او خاورې په ګټه دي. د ولایت مقام په نمایندګۍ هغه فرمانونه چې د مرکز څخه راځي لکه د مشرتابه نه همدارنګه د رئیس الوزرا د درانه مقام څخه نو هغوی په عملي کولو کې د ټولو ریاستونو څخه دا غوښتنه کوو چې په وخت سره یې باید عملي کړي. خوست کې د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او نظارت رئیس مولوي لطف الرحمن نظامی وایي په دې سیمینار کې د مرکز او ولسوالیو لسګونه کارکوونکو برخه اخیستې وه او دغه سیمینار چې موږ ترسدلی دا موږ سرنولونو ته یا نن د ملګري ته د کوم په ولسوالۍ کې ملکي نظامي سرنولو موږ موظف کړي دي دا په ډېر ښه اخلاق باندې په ډېره ښه فضا کې انشاءالله عملي کېږي، عمل جمعه به وروسته کېږي. نو الحمدلله په خوست کې خو په ډېره تقریبا په 100 او یا 80% زه مطمئن یم په دې باندې چې ډېر ښه روان دی او اگر که دغه ادارې څخه د خلک نو بلده دي د خلک ته د دغه ادارې تعریف تر اوسه نه وشوی، اوس معلومات ورته وشو چې دا داسې یوه اداره ده چې دغه یو پوښتنه چا نه کړی شي. پوښتنې په بنیاد باندې الحمدلله ټولې ادارې کې هغه خلل چې مخکې وو ټول انشاءالله اصلاح شوي دي. د مرکز او ولسوالیو مسلکي کارکوونکو دا ډول سیمینارونه اړین وبلل او زیاتولی چې دوی ته د اړوند قانون او تګلارې په اړه بهترین معلومات ورکړل شول چې د دندې ښې اجرا په برخه کې به ورسره مرسته وکړي. نو دا د موږ دپاره ډېر مفید و او ډېر ښه تمام شو او دغه موږ دپاره ډېر قوانین باندې عمل کړل او د ولس دپاره ډېر یو ښه تمام شو او موږ دپاره د قوانین تشریح ښه وشوه. په دې سیمینار کې د کوم فرمان چې کوم قانون چې توشیح شوی ده د مشرتابه مقام له لورې نو دا په 4 فصلونو او 28 مادو کې په دې مواردو کې مؤثر بحثونه لرل او په دې موارد د سیمینارو مسلکي اعضاو ته معلومات ورکړل شول، ډېر مؤثر و. موږ به انشاءالله د دې سیمینار له رویه د دې قانون په تطبیق کې په اداراتو کې په نظارت کې هغې نه استفاده کوو، هغه موږ سره همکاري کوي. د یادونې ده چې دا ډول سیمینارونه هم مهاله د هیواد په 5 ولایتونو کې د اړوند ریاست کارکوونکو لپاره جوړ شوي دي.